په سوشل میډیا باندې دغه ښکلي ځوان چې اوس زموږ ترمنځ نشته یعنی ریحان زیب د هغه څه وایس میسجونه گردش کوي او دغه وایس میسجونو په باره کې مختلف قسم دعوی کیږي. خلک وایي چې دا خبره قاتل سره شوی یعنی قاتل یادوي چې هغه جلونه مخکې دغه وایس میسجونه کړي یا خبرې کړي وي. دغه وایس میسجونه به هم تاسو هم دلته وګورئ، تاسو سره شریکوم، خو د هر څه نه وړاندې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، بیا تاسو سره دغه وایس هم پلی کوم، تاسو په ټوله واقعه په ټوله قصه باندې پوه شئ. درنو دوستانو پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. واقعه داسې وه چې د ریحان زیب چې کومې خبرې وایرل شوي دي دغه خبرو کې ریحان زیب دغه کس ته ویلي دي چې پروګرام را جوړو یعنی د پاکستان تحریک انصاف دپاره یو جلسه کوو او وایي چې زموږ مخالف کسان چې دي هغوی زموږ مخنیوی کوي، نو د دې لپاره ته ځان سره کسان هم راوله چې دا یو کامیاب او پرامنه جلسه وشي. نو د هغې نه پس نور هم دوی ترمنځ څه خبرې کړي دي او څه نور وایسونه هم راغلي دي وایرل شوي دي. دغه نور وایسونو باره کې به هم تاسو ته تفصیل درکوم. نو اوس خلک دا وایي چې دغه وایسونه چې دي دا د ریحان زیب دغه قاتل سره شوي. خو قدرمنو دوستانو موږ مکمل تحقیق وکړو، دغه وایسونه چې کوم دي کوم په سوشل میډیا باندې چلیږي دا د ریحان زیب یو ملګري سره کړي دي. د دې هیڅکله هم دا مطلب نه دی چې ګینې دوی دا وایسونه په خپل منځ کې کړي وي، قاتل سره خبرې کړي دي. خلک هم هسې خبرې له هوا ورکوي. نو موږ غوښتل دا تفصیل تاسو سره شریک کړو. د دې نه علاوه نور هم د ریحان زیب داسې خبرې دي ځکه چې هغه یو سوشل انسان او یو سیاسي سړی و، ډېرو خلکو سره به خبرې کړي وي خو ډېرو خلکو به ورته جوابونه هم ورکړي وي. نو کومې خبرې کوم رنګ چې دې ته ورکول کېږي چې ریحان زیب سره دا کار فلانکي کړی یا فلانکي کړی، نو دغه کې حقیقت نشته. البته موږ د دې نه وړاندې هم ویلي چې د هغه قاتلان معلوم دي او په کار ده چې دغه قاتلان ونیول شي. د دغه قاتلانو باره کې موږ مخکې هم ویډیوګانې جاري کړې وي.